د کندز ولایت امنیه قومندانۍ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مدیر مولوي نور الله منصور په داسې حال کې چې د ځوانانو د چارو امیر هم ورسره شتون درلود د اطلاعات او کلتور له رئیس سره د پکاري دفتر کې لیدلې دي. د چارواکو په وینا په دې لیدنه کې نوموړي په کندز کې د تاریخي او لرغونو سیمو په ښې ساتنې خبرې کړي او د لرغونو او تاریخي سیمو په لا ساتنه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور رئیس مطیع الله روحاني د تاریخي او لرغونو سیمو په ساتنه کې د امنیه قومندانۍ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مدیریت له مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ د تاریخي او لرغونو سیمو د خوندیتوب په موخه د لا زیاتو او اړخیزو همکاریو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کندز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو وخت نا وخت په دې ولایت کې له تاریخي او لرغونو سیمو څخه د لیدنې پر مهال له خلکو غوښتي چې تاریخي او لرغونو سیمو ته ځانګړې پاملرنه ولري.